نمبر یو خبره تا کومه په 50000 روپۍ ما دا ډیره نیلې ده او زمونږ خپل د کور مجبوریم ده ویم د خلکو د جیبونو نه به پیسې وباسي دا ګورې داسې نه پوره کېږي څنګه چې سبا په ما باندې ډیرې خرچ هم راوړي او د کور خرچ هم نه برابرېږي ویم زه راته میوزیک لګوم او میوزیک سره به چې څنګه زه ګډه شم دغه شان به ګډېږي بالکل تابعدار یم زلمه دی خوښي وای ستا په سټ صابون وم ریاکسل دې صحیح دی ریاکسل دې صحیح دی او لږه خواري به نور هم کې ګورې دا په دې نه کېږي او که نه ته خو داسې ګډېږي لکه اجرا چې څنګه ګډېږي اجراګانو په شان ګډا به نه کوې صحیح ګډا به کوې په دغه صحیح ګډا ده که نه نو څه کوې ولې راځه درته څنګه ګډه شوم هغه شان به ګډېږي په دغه شان ګډا ده اوس ته ووینې اوس پې وینې وایم ورشه او یم هلته چې پرته ده په ترماس کې چې هم راولې چې دواړه اوس ما ځان سره د کوره راوړې ده صحیح ده که نه او سموسې هم پرتې دي ورشه خدایه پاکه نه دې نه به څه جوړېږي دا غوڼ زور به ایله مالې زه به بس ګډېږم او دا به تیارې ته ناست دی El poproteno. Vai, vai, vai. Dale su. Oleh, baci. Tutu parawan dah teriak cukup na. Nah. Paca. Ini dia karoli. Mata cewek ni no. Kita kediri sama biar warzi. دا ولې تا ته چې ډېر بیزته ښکارم خو نه ګوره هلکه ګلخانیو دا دې راسره ناجیز او که ما د ګل په شان شوټ دې راله خراب توراب کړو تا ته ګوره ما ویلو چې ګورې ما سره به په لار نه ځي ستا څه کار و چې ما سره را رواني نه نو د اتوار بازار د سر را ټوپ چې تا والې دی که نه د 10 روپو خو دې صرف دا چولې دی نو ما ته وګوره ساده باده انسان یم خو خلک مې څنګه وویني وی ینګ دی ینګ نو ته خو بوډا سړی ته ورته وګوره لرې نه بار راوتې دی په دې دې راکیټ کړی دی ګوره ګلخانیه ډېرې خبرې ګورې ما سره به نه کې ښه خو چې زه په دې لار ځم نو ګورې په دې لار به ما پسې نه راځي اوس په دې دی کې نورو ملوغړم ظالمه وارې بس دې دقه بېعزتي ډېره ده ما پسې به نور نه راځي زه چې کوم ځای کې ناست یم هلته به نه راځي خو اوس مې ګورې راځي چې اوس په ډله دلته قبر جوړ کړم ګورې اوس په ډله ظالمه راځې ټوري به دې کوم سره دی دا دې لا تا چولي ته ورته دا خو یې چېرته د کټۍ نه راوښکې زه په قلعه کښېنه امریکا کې مې وخت تېر کړی دی ډالرې دي را سره هسې سوځمو یې خوشکماره خو ډکماره ته ماته معلوم نه ستا ګریوي ته وګوره ته دې سټ ته وګوره د سنډومره خو دې سټ نو یې لرې ما د ما شان سمارټ ته ورته وګورې لشمکې په ما باندې تباه دي باید داسې چل دی که لشمکې د باندې تبه یو که ګلمکې د باندې تبه ما پسې به نه راشي واله کو ډره نه مو وقت دی کې مې ولیدې که نه نو سانټې به د باندې وړم دا ډي څه وایي الله دې مخ خورې که نو مخ کم دی غونډه ټاني زومره مخ ترې 3 غنټې خو ما خالي ستا په مخ تېرې کړې هلته تماشګیر ناست دي پیسې یې راوړي د هغې د جیبونو نه پیسې مې ایستل غواړي نشه به که نه نو نشه به که نه او د کارغانو جاله یې تېرې راته په سر یې ښودې را رقطې مه کوه خو شابه زه پاسه تیاره شو پاسه زه تیار یم شابه پاسه راځه شابه راځه ده شیرعلي دا راته ووایه چې دا بلبلې به کله راځي ته لږې په انتظار یې مړه کړو نو زما خیال جوړ میک اپ ښه که نه د دې په میک اپ هم 2-3 غنټې لګي راشه که نه دی بل ته وګوره یم دا پېښ کته که سپلو پورې سوټینګ ښه کړي پېښ کته که او خوا وګورې ته ما ته وګوره
تا مرزو کې به سودکي نه ډکول چې تا خپې کټ ته خېجولې خپې ښکته کړه غونډې ته په جیب کې 250 روپۍ وي دلته به تماشې له راځې مونږ سرکاري نوکران یو مونږ ته دونه پیسې نه یو له 100 روپۍ وي او تماشې له ستاسو راغلي یو لږې لږې بدل کولی یو هغه ستا د شکل نه پته لګي چې مخ ته سوځېدلې سرکاري نوکر یې ذکر خان راغی سلام علیکم وعلیکم څنګه ښه وایم ماشاءالله نن خو ډېر دواړه ښایسته ښکاري کېږي ډېر خو ډېر ښه میک اپ کړی کالي مالي یې مچوي ویم خان بله مې پوره 3 ګنټې په دې تېرې کړې داسې مې تیاره کړې ده دونه پیسې به درله درکړم خو ګورې هغه بل خیرن نه دی هغه چې دی نو ګلخاني هغه سره به ډېرې خبرې نه کوي نه به ورسره ډېر پرې کېږي هغه ګورې هسې سرکاري پرزه ده هېڅ هم پکې یا خانه مونږ خو هغه چا سره خبرې کوو چې مونږ له څو پیسې راکړي وایي پیسې ډېرې امریکا مې غږولې ده دونه پیسې چې ټولې ډالرې مې په دې جیبونو کې پرتې دي هغه ستا د مخ نه هم پته لګي چې مخ نه یې فرشتو کړوړې ده امریکا کې ډېر وخت تېر کړی دی حالاله کېنه ته زمونږ انسالټ کې که څه کې خو پیسو دپاره دلته غړېږي او پیسې ما سره ډېرې زیاتې دي چې څونه پیسې م خوښې بس زه درکومه بس صحیح ده زمونږ خوښه ده بس بیا څه دي نو ویم خان تاسو کښېنئ دا پروګرام شروع کوو دا به درته یو چورلک نیمو وایي بس وایم د یو ټیپ نه یو ټک ورکړی بلکل ته ورسره لکه ګډه شه دا غریبه خو ډېره زیاته مانده ده زلمه دی خوښې وایي ستا په سټ صابون وم ولې تا هلته کښېنه تا سره مې خبرې شته نو تا ته معلوم وي چې ته به دلته نه راسې دا راته ووایه کرشمه ته څه کوې را مې خپل مونږ ته شرمې چې دا د تنور چیڼه راته پکې ګډې نه ویم خان خبره دې صحیح ده دا زما خور ده په دې ما څونه خرچه کړې ته به ته وګوره زه به ګډېږم نه نه او ته ما ته وګوره دا د املیکو خارې پته کوم ځای نه را پیدا کړی دی او ته لکه دا خو به چارسرې په بازار کې سپینلي نه خرڅول چې بل ورځ مې له 100 درکړې لس دې واپس را نه کړې هېر شو نه نو تاسو څه کوئ را مې خپل ما ته ګنډه کوئ کو نه زه ته بېعزته ښکارم لکه ګلخانیه د خلکو به انسان نه کوي دا اجره ستا یوازې نه ده دلته موږ هم پیسې ورکو دا معززین راغلي دي دا د ډوبیانو کولر دلته چا راوړی دی دې پسې خواته ډوبیان ګرځي بیا کولر کې مونږ کپړې انځو دا چا راوړی دی دا د پیسو خېټه ده ښه دا د کولر نه ده نه په دې کې ډوډۍ شته دې کې ډالرې پرتې دي ډالرې دې کې صرف لرې سوپر پروت دی صرف خاشنري پکې یار وره تاسو خلک مونږ هم پیسې ورکو مونږ هم تماشې راوړو مونږ ته پاڼې ورکو مونږ هم پیسې ورکو نه نو تا سره څه په جیب کې سره څه ته ولې را سره نشته تا خو غونډوالم یار تر میدان تکا قراره کېنه دا آتش پاڼې دې په خپله ورسره د روپۍ د لک نه لګي زه ورته وایم چې ګورې دلته به نه راشي او دې راخوشي دا ځای ته به نه راځي نو نه به راشي اوس ته دا ټمبل سټ نه دی ظالمه ټغمې ټغمې یې کوم ډله ګورې ما تا ته ویلي چې ګورې جیب کې روپۍ نی نو ډېر میدان کې به رانه خپل ږدې په قراره کېنه دا دی د 2.5 روپو چک مې جیب کې پروت دی دا به ورکوم دا به د 2.5 روپۍ ته په شرمونو باندې شرمېږې یا تو اخوس هم شرمېدلې که نه خو ما ته پته لګي د ذات پات نه دې پته لګي نو 2.5 روپو پسې به دا بینک ته ځي ته شرمېږې هم نه یا د خدای ظالمه مونږ سره خو په جیب کې رالي لکونه پراتي او ټوس ما سره دغه کې دا وګوره سورې پکار دي وایه چا بالا ویم دې له ورکه چا له ورکم نه دقې باندې خو مې سود نه کوي کرشما را به زه صرف پټان نلم خو مې خپل راته ګرم کې او راته شپاڼې ټول بار کې خیر د خیر ده سره 2.5-3 دی او ده سره هم داسې 5-6 دی دا به تیوالو بیا به یې بار کړو نو ولې څه کوې تا دلته د خیر دپاره دغه جام خور کړی دي یاره دا پروګرام مه شرمه به حقه ده مونږ هم تماشې له راغلي او پیسې ورکوو لوټونه ورکوو اوس دې ګورې دا غوږ وږم د غوږ دا خوا به دې ګرمه کړم خو دلته پایو په عزت کې ځای نه بار کېږي دا دې داسې وایو تا نه خو مخکې مونږ راغلي یو اوس مونږه شړې
نو شو کوه دلته رالو چې پانی له تیارېږي نو چې پانی ته خو ته موږ پرېږدی نه موږ تماشې له راغلي ته خو موږ سره ګرمېږې بار کېږي کو نه څه کې اما په ایمان کو بار شم دلته ما د 2.5 روپو چیک ورکړی تا ولا 5000 یې ورکړی دي والله کنه یا قدس پوسکې نه جوړوم یو ډز در کوم او एकदम برنه هوا روانې خو باټه اجاره کین اوس په دې کې راکته نارنده موټي باندې نه چون کوم او په باندې نو با سم ځاله قلا خو دا چیک ته پرې جیب کې کېږي نه اوس تلک وای پریټونم نه نو باتم ظالم غوړ مې قاروا لا ولې تا 2.5 روپیا نه دی خوخي ما سره بغړیږي ما سره نه نه ستا 2.5 خوخي او داسې دي دې باندې به داسې کوي ګوره ګلخانیه تا ته ګورې زما ښه پته ده زما د ته ښه پته ده دا میدان دی او دا بالخانه ده او چې ته پې دونه ښه کېږي نو بیا کور ته بوځه نه نو لکه ته پسې د کوره رونه روټې که نه کار روزګار دی پرېښی دی او دا سقاپ واسکټ او کوټونه دی اچولي دي که نه نو ما ته خو پته لګي که نه زه خو دې پېژنم نو خو پایو په عزت کې دی نه دا تماشه به موږ ته کوي نو موږ به ځو دا تماشه کرشما یا به دوی لیدې کړو یا به زیم ګینې بس بیا خانو زما په ډیره کې جګړې مه کوې بیا خو غون خلک په دلته تماشې له نه راځي داسې کوې نو به دا ټیک ولګوه بس زه به هم درسره ګډېږم دې به درسره نه ګډېږي خیر دی ته دې سره ګډ شو دی ما سره ګډ نه نه په دغې څه کوم هغې غریبې خو قبض تېر کړی دی بیخي د ړقېدو نه د داسې ناجوړه ده نه تا سره ګډېږم خو ته بیمار یې که نه نو دا ته به بیا قبض ولګي نو دا کونال به دې کم شي ولګوه کرشمه دا ټیپ ولګوه که نه هو ځه زلمه دی خوکي وای ستا په سټ صابونو وام ګټیږه مې خپل ته مشلو کوي ګټیږه بیا خانو ته خلی له راغلې ده دا څه ما یې کومه ټکره ته هلکه ګلخاني ډېر زیاتې دي را سره وکړه ډېر زیاتې دي را سره نه نو کډړه ته شرمېږم نه چې دې وړو وړو پیغلو سره دا چیلي وای دا پیغلې دي تا چې دی نو دا د دې حجرې رونق دی او دې رونق نه ګیر چاپېره ټوله دنیا را روانه دا زما محفل او دې محفل کې به ما ته صرف خلک ګډېږي زه به ستا ګډه ووینم داسې تورې چوارو ته به نه ګډېږي هلکه کښېنه خوا کښېنه مړه دا څملا لکه د میږیانو راته رابرنچ کښېنه ګډېږي پیسې ورکوو پیسې دستا 10 روپۍ دې خدای په اورو لګوي ورته ران لس پېنلو غم وکړه خدای دې غر کړه دلته راځي او شرمېږي خو دې ښځه او بچي نشته هغوی لرې ده خو ګټه ورځه زلمه دی خوکي وای ستا په سټ صابونو وام Ejine I love you
اها غلام بچه اخشه خپکه خوشحاله بس 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 ام قدنن نفس دی میں پلتا بیارا دا سر بدل محمود اخشا خوشاله شويه خوشاله باندې څنګه بدمعشي کوله هغه د زور خو نه وي دا راته وایا مونږ چې خو د روغ ځای پرې نه ښودو دا اتی پکې چا را پرې خور څه دا به ته ما تو برابر کړې هغه نه دا شوه ایله دا نه زمونږ تپوس وکړو په دې خپله لږ لاس کېږده د خبرې پاسه دوانه رادم پیټې هم را نه وکړې ما ته پته پیټې لاړې وایي دا جوړې پیدایشي ګنکپو خدای هم غرق او تباه کړه ما پیټې اورې خدای دې بیسته کرشما ستا موزي چې باقي به ګورې ستا مخپټ کې قدم نه ایږدم دا والا په دې ځان له چینچي کو کور ته پیلاړ شه ځه ستاسو د شکلونو نه پته لګي چې څه تاسو کې دا اور لمبي ځه باقي به دې نوره لمبو وي نور کوټور چې نو بیا دې څوک هم نه قبلې ځای که نه نو تاسو ته ولاړ یې ځای ما وی که نه مونږ ته هم لږ پروګرام وکړه کنه خدای تعالی ظالم یو یې د دوکړې کاڼي یا خو ځه که نه زه به یې خپل راځه کله لکه دا شرمې. به د تیم ډیره ده چې جو بس ته راځه تاسو له الله عزت نه درکړې نو موږ بیا چې درکو کښېنه هسې بې څه ګډ شو ودرېږه الله دې سر ښه وکړي که دا ریاض وپېژنه ریاض څوک دی په شړه خوله کې ستا ګاونډي ریاض راته نه یاد وم ریاض ګډا ته ویم دا ګډه وپېژنه ګډۍ زده که بس ګډا مې هم کړې دغه مې هم کړې ده خو ستا چا خوښې ومه کوئی چا خوښه نه ومه په شړه خوله کې نو ته خو ګډا کې داسې شي لکه پلاستیکي البو چې کږئ چې په تاسو بیا څه کوي ګډۍ کې تو پیسې خلک ماله راکوي ویم یا به ګډۍ زده کوي یار نه سر په موټو موټو باسم که په موټو بس او کار څه چې کې کوه ښځه کېږي نه دا زلمه بې خوښې وایي ستا په سټ صابون وم ای جینې I love you ورته هلکه تعالی کومه ځه ته چې ډېرې ته ځو دا خو د سر بانګونه مو شو غرمه شوه را باندې انا ان خدای دې ځان نه ووه را رسېدلې دروازې ته ناست دي خو ډېر بې خونده او بې حیا سړي ما داسې بې حیا سړي نه و لیدلي چې دلته ورته لاره کې ناست دي والا څه چاک دي والله کنه په دې شینګرې کې به درنه دونه ټکار وکړم چې ما ورته شپه سکینه کو تباه کړه خبرې واورې کوم خواځې تاسو ته ګورې ما نه دي ویلي دا نه چې دا بې خونده بله ورځ زما ډېره بېعزتي کړې ده تاسو ته یم چې دې به دې خپله باندې خانه کې دا سره نه پرېږدی ویم یخانو زمونږ پیسو سره کار دی موږ تا څه کوو موږ دې څه کوو که ته پیسې راکوي تا ته به ګډېږي او که دې پیسې ورکوي تا ته به ګډېږي چې کوم ځای کې پیسه وي هلته به لیکې وارې کېږي ښه ما سره پیټه ده تا سره څه دي هغوی ته پته چې د قسم پردیه جوړې دي خداره کېنه ګلخانیه دې باندې زما حق کېږي ما امریکا غږولې ده په کلي کې سړي چې ته ګوړه به دې پټه کړي او له چل به دې پیدا کړي دا خو اوړه دغې داسې دې خوا راشه دې خوا به راشي دې خوا به راشي یو ولا خبره کېږي پیټ وي د خدای ظالمه ګورې نریادو کې دي اوس پیسې بار خدای بیخ بنیاد وباسه ته شرمېږې نه وي تنې ته وګوره کېټې ته وګوره او راځې دلته په توسرو باندې لاس اوچتوې او تا ته وایم ملک دې صاحب تنې ته وګوره وګوره وګورې ملک صاحب دا ټکار دی که نه چې مونږ خو پیسې ورکو نو ما سره پیسه ډېره ده او دغه تشپاڼې دی نو آخر حق د ما دی که د ده دی چپ ته ما ته ده ووایه ته شرمېږې نه مړې دې ویښتو د تور سرې ښځه ذاتې د خدای د قهره ویرېږه ما ته پته خو ما وې زه ته به په سړیتوب پېښې خو ورځ تر ورځې چې ګورم دا خو ماله د معاشرې نه ناسور جوړ کړ بچي بچي غټ غټ راځي پیسې وړي او ته ورته ګډېږې او تا ته په خپلو کې لولي خدای سره کا الله پاک فرمایلي دي چې هله به سبا کم چې ستا رزق پیدا کم ته په الله یقین راوله ستا دا ټولې مجبورۍ به ختمې شي ویم یخانو خبره دې بلکل صحیح ده او زما چې کومه مجبوري ده که نه دلته د ویلو نه ده اما سره لاړ شه په خپلو سترګو بې وینې ټیک شوه دا بانه به هم دې وګورم شه بسه شه بسې
بس تو خان برباد تو کې ودا او مجبوري ولا ګورو کنه دا دغه دا ولې دا وسره راشه پیسې ورکوم اوس روان شه شابه دې مخ شابه ولې تا په برباد کا ته به موږ انګریزانی کینه دا ته وایې چې دا څوک دی ویم خانه زما دا هغه مجبوري ده چې زه په بالخانو کې ګډېږم او زما سره خپله خورم ګډېږي زما دا مجبوري ده موږ د دې مجبورۍ د لاسه خپلې د خیالو پټې ستاسو غوندې خلکو خپو ته غورځولي زه چې ګونګرو وانه چوم زه چې ګډه نه شم د یو ټیم روټۍ ماله څوک راولېږي او زه بې غیرت یم زه بې خوند یم زه سپک یم د دې مجبورۍ د لاسه دا راته ووایه تاسو دواړه چې تاسو کې پښتون څوک دی چې د دې تور سري په سر باندې د خیالو پټه واچي بالکل خانه زه پکې غټ غیرتي یم بس هغه یو مې دین په دنیا باندې خوډه او په دې بدلو پټه واچوم خو شینګری چې د کوزیږي چې د ټرټورني چې د بربورني شینګرو په قلاره دقه ګربوړې ده ستا دا کربوړي له زما په نصیبه شو